شهباز شریف واک سرپرست حکومت ته سپاري. ښایي عمران خان د پاکستان راتلونکی صدر اعظم شي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف وایي په راتلونکي اګست میاشت کې به واک سرپرست حکومت ته وسپاري. نوموړي ویلي د په مشرتابه اوسنی حکومت د هیواد په تاریخ کې لومړنی ائتلافي حکومت دی چې تر ټولو لنډه موده یې د هیواد واګې ترلاسه کړي او په وینا یې د پاکستان د تاریخ له تر ټولو لویو ګواښونو سره مخامخ و. د ونې وړ ده چې د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان ائتلافي فدرالي حکومت 15 میاشتې واکمني وکړه. هیره دې نه وي چې تیر کال مارچ کې د پی ډي ایم په نامه د پاکستان هغه مهال اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف د مخکینی لومړي وزیر عمران خان پر ضد د بې باورۍ قرارداد پارلمان ته وړاندې کړ چې په اپریل کې له منظورۍ وروسته د ښاغلي خان پر ځای د مسلم لیگ نون ګوند په استازیتوب د هغه مهال اپوزیسیون مشر 71 کلن شهباز شریف د پاکستان 23م لومړی وزیر وټاکل شو.